السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د رحمان الله ګربز او مینوالو دپاره ډېر زیات بد خبر. رحمان الله ګربز نن یو ځل بیا هم په IPL کې ولوبېدی، بیا هم ناکام ثابت سو. یوازې په 12 بالونو باندې 8 منډې جوړې کړې. لوبډله یې مسلسل لوبوي، په ده باندې کوشش کوي چې دی ښه وځلیږي، ده ته چانس ورکوي. خدای د دې چانس څخه بیا هم ګټه نه پورته کوي. بیا هم په اول بال دویم بال یا په اول شاټ په دویم شاټ باندې دی هوټېږي. کلکته لوبډله کوشش کوي چې په هره لوبه کې رحمان الله ګربز ته چانس ورکړي، خو ګربز د دغه چانس څخه ګټه نشي پورته کولی. داسې نه چې ګربز اوس استعداد نه لري، استعداد هم ښه استعداد لري، د بي ډیویلر غوندې بیټینګ کولی سي، هرې خواته شاټونه وهي. خو دی د دې شاټو څخه اوس نه پوهېږم چې ولې ګټه نشي پورته کولی. هرې خواته چې شاټ وهي هوټېږي. که اول شاټ وهي هیټینګ کوي، په اولو بالونو باندې هوټېږي. که هیټینګ نه کوي، سلو لوبه کوي، کله چې بیا دی هیټینګ ته ځان برابروي، بیا هم چې کله دی شاټ وي بیا کیچ اوټېږي. نو په دې هیله چې په راتلونکو لوبو کې هم دته چانس ورکړي او دی د دې چانس څخه ګټه پورته کړي. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د کلکتې مینوالو دا کمپاین شروع کړی دی چې په راتلونکي لوبه کې د ګربز ته چانس نه ورکول کیږي، یا د هم د بنګلادیش لیټن داس یا جیسن رای ته چانس ورکول سي. هغه دواړه ډېر ښه لوبغاړي دي، بیا هم د ګربز په تمه باندې ناست دي، ځکه ګربز دی لوبډله لوبې ګټي نو دوی د هغه لوبډلې سره بلې لوبې ته راځي. نو که چیرې یوه لوبه هم وبایلي، خدای مه کړه، بیا به ګربز ته چانس نه ورکول کیږي. اوس هم په بله لوبه کې ګربز ته ډیره زیاته خطره ده. نو فکر کوم چې په بله لوبه کې به ګربز ته چانس نه ورکول سي، ځکه دی نه ځلیږي. په هره لوبه کې چې چانس ورکړي، نن یې هم یوازې 8 منډې جوړې کړې دي، په تېرو لوبو کې هم نه دی ځلېدلی، یوازې یوه 50 یې جوړه کړې ده. نو د ده پر ځای باندې نور ډېر ښه لوبغاړي ناست دي. فکر کوم په راتلونکو لوبو کې به هغوی ته چانس ورکړي. ګربز کوشش کوي چې په هر بال باندې غټ شاټونه ووهي، شپږیزه او څلوریزه ووهي، ده ته غټ شاټونه ډېر ښه خوند ورکوي. نو کرکټ د حوصلې لوبه ده، باید حوصله ولري، یوه 2 منډې جوړې کړي، سنګلې جوړې کړي، بیا یوه څلوریزه یوه شپږیزه ووهي. که نه په راتلونکي کې فکر نه کوم چې دی د په IPL کې بیا ولوبېږي. سږ کال د ده دپاره ډېر د موقع کال دی. تېر پړاو کې هم ده ته چانس د لوبو نه ورکول سوی. سږ کال چې ده ته چانس ورکول کېږي، باید دی د دې چانس څخه پوره ګټه پورته کړي چې په راتلونکي کلونو کې هم د همدې لوبډلې یا هم د بلې لوبډلې سره ولوبېږي. که دی داسې روان وي، نو فکر نه کوم چې بل کال یا په راتلونکي کال کې د دی په همدې لوبډله کې یا په همدې لیګ کې ولوبېږي. نه پوهېږم چې دی کوم ډول چانس ته په تمه دی، د څنګه چانس څخه دی ګټه پورته کوي. مسلسل د لوبېدو چانس ورکول کېږي، خو دی نه توانېږي چې د هغه چانس څخه ګټه پورته کړي یا ډېرې منډې جوړې کړي. حد اقل 40-50 منډې خو باید ته جوړې کړې. په 5 لوبو کې د یوازې یوه 50 لرې، نو بیا هم د دې لوبډلې کور ودان چې تا ته چانس درکړي، ځکه هغوی لوبې ګټي نو تا ته چانس درکوي. که یې لوبې بایللې وای، نو بیا به ډېر وختي لا د لوبډلې څخه ډراپ کړی وای. د ګربز څخه اوس خپله هم لاره ورکه ده، دی نه پوهېږي چې څنګه لوبه ترسره کړي. که سلو لوبه کوي هم اوټېږي او که تیزه لوبه کوي هم اوټېږي. نو په دې هیله چې په راتلونکو لوبو کې هم چانس ورکول سي د لوبېدو، او په دې هیله چې په راتلونکو لوبو کې ښه وځلیږي، د خپلې لوبډلې دپاره ګټورې لوبې ترسره کړي، خپله لوبډله تر بریا ورسوي. ګربز د افغانستان یو ستوری لوبغاړی دی، دی په خپل استعداد تر IPL پورې رسېدلی دی، د هېچ چا په واسطه نه دی رسېدلی. نو دی استعداد لري، په دې هیله چې په راتلونکو کې خپل استعداد ثابت کړي او په دې بد وخت کې د ګربز ملاتړ وکړي، ځکه ګربز اوس ډېر په بد حالات کې دی. په دې هیله چې په راتلونکو کې یې لوبډله چانس ورکړي او دی د دې چانس څخه پوره ګټه پورته کړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې، در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل میډیا در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.